قدرمنو سلامونه او احترامات افسر افغان ما د ناڅاپي مشاعرې د یوې بلې لړۍ سره رښتیا خبره خدا ده چې دغه د دې ناڅاپي خوشبختي ده چې د پښتنو تقریبا هره تپه ولیده او نن زه په شینوارو کې راګیرم. دا هغه خلک دي چې دلته آف د ریکارډ منګه د ډېر ستر پښتو د ادب یو ځلانده نوم حمزه بابا خبرې وکړي، دلته موږ د خیبر صاحب خبرې وکړي او بیا په تیره زمونږه چې موږ په خپلو سترګو باندې کم لیدلی او منتظر بابا د هغو خبرې مې وکړې. خوشحاله یم چې په دغه مشاعره کې موږ سره زمونږه د پښتون وطن یو ډېر پیژندلی نوم پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب دی. هغو به د دغه نننۍ ناڅاپي مشاعرې صدارت کوي. د دې ترڅنګه اقبال خیبروال صاحب زمونږ یو ډېر تکړه ټولنیز فعال دی او د شعر او ادب سره یو پوره حلقه ده، هغو به هم موږ اورو. ظاهر صاحب چې د لندن نه راغلی دی د بهر دنیا نه او نن موږ سره به خپل شعرونه شریکوي، بیا د هغه ځای او د دې ځای د ژوند یو تقابلي جایزه به په لنډو ټکو کې شریکوي. زموږ رفیق شینواري صاحب څوک چې د کوربتوب چارې ترسره کوي هغو به هم موږ اورو. مخکې له دې نه چې موږ د رفیق شینواري صاحب په لور باندې لاړ شو، د منتظر بابا د دغه شعرونو نه شروع کومه چې دا ستا پیکی څنګه خبرې کوي، دا ستا پیکی څنګه خبرې کوي، زما زړګی څنګه خبرې کوي، او ما او رقیب به سره نه مخ کوئ، تیل او تیلی څنګه خبرې کوي، او خالي حکومت غواړي د مخ په کابل دا پنجابی څنګه خبرې کوي. ډېر محترم زمونږ رفیق شینواري صاحب په لور به ځو چې هغو را سره خپلې څه هم خبرې وي هغه را شریکې کړي. ستاسو نه شکریا ادا کړم، ستړي مشي باید ووایه او پوره ودان بچیم لوی افتخارم رو وبخښل چې راغلی او زموږ په حجره کې مو شرکت وکړ او ستا د مشاعرې ناڅاپي مشاعرې ارینجمنټ هم پکې وشو. دا نور لا نور نو ډېره مننه ستاسو ټوله. خوشحاله راته اوسئ. دا ستا د مخ کتاب ته چې ورګورې پکې روک شي، شینواري افریدي او ملاګوري پکې روک شي. ظاهر صاحب زمونږ ډېر تکړه د شعر او د ادب نوم هغو د لندن نه راغلی دي، نو موږ یې په دغه باندې هم ډېر زیات احسانمند وو چې د بهر دنیا نه راشي بیا دغسې مشران راغونډ کړي. او زه اکثر دا خبره کومه چې دا هغه مشران دي چې دا د دې پیړۍ اخري خلک دي چې دوی موږ ته د ژوند معنی ښیي، دوی موږ په دې باندې پوه کوي چې لیر ټایم څه وي او بغیر څه د ایجنډې نه کېناسته څه معنی لري، د رشتو په تقدس باندې موږ پوه کوي. نن دا غونډه هم په دې بنیاد باندې را جوړه ده. زه د ظاهر صاحب په لور باندې چې په ناڅاپي کې هغو په خپل وار باندې شعرونه را شریک افغان صاحب ډېره مننه، عباسین چې ستاسو په اجازه باندې قربان او رفیق صاحب مننه کوم او ټولو ملګرو چې زیرا مهرباني شه. زما خو دا زور تاسو هغه پر زور وینا چې شیر عالم صاحب او نیاز ټولو خبره چې زه خپل غزل سره شریکم، خو زوړ غزل دی. ارشاد موږ ته به نوی غزل مطلب دا چې زه او جانان یو شو، دا چې زه او جانان یو شو، نن بهار او خزان یو شو، او خیر که بیا راسه جدا شو، خیر که بیا راسه جدا شو، اوس مې زړه او چشمان یو شو، او هیڅ نه وینو یو بل وینو، هیڅ نه وینو یو بل وینو، چې مکان او زمان یو شو، او جن ملک به یې صفت کړي، جن ملک به یې صفت کړي که حیوان او انسان یو شو. بیا فایده له الهام واخله، بیا فایده له الهام واخله که شرور ساری، بیا فایده له الهام واخله که شعور او وجدان یو شو. مننه، خوشحاله سئ. مینه راغله زړه مې لاړو، مینه راغله زړه مې لاړو، او هله لاس او ګریوان یو شو. بس ظاهر اخري مقطع ده، بس ظاهر جنون ښه دی چې ګمان او ایمان یو شو. ظاهر صاحب ډېره زیاته مننه کومه. قدرمنو دغه هم د خوشحالۍ خبره ده چې موږ سره دلته تجاران هم ناست دي، د بزنس د دنیا سره تړلي خلک، او وایي چې ډوډۍ خورم دادا قاریږي او چې روپۍ شړنګ کې دادا شین د خندا شینه. زاهد شینواري صاحب د بزنس د دنیا سره تړون لري، هغو که څه هم خبره شریکول غواړي، پښتانه په اقتصادي توګه څنګه ښه کول غواړي. صاحب په تعارف کې به دغه خبره بنیادي کوو چې د حمزه بابا په غزونې کتاب باندې چا لیکنه کړې ده، یا د هغو پخوا کې فاروق صاحب یو ډېر پیژندلی نوم فاروق شینواري صاحب د هغو په غېږه کې د دوی تربیت شوی دی. نو موږ هیله و چې د دوی افکار که یو طرف ته پښتانه په اقتصادي توګه باندې ښه کوي، نو بل طرف ته یې په فکري توګه هم ښه کوي. زو چې زاهد شینواري صاحب واورو. السلام علیکم.
نن په دې محفل سجاولو باندې په مېلمستیا باندې موږ د رفیق شینواري ډېره شکریه ادا کوو او دا یو غیر رسمي محفل په رسمي مشاعره کې موږ بدل کړو دا زموږ ملګري موږ ډېر ممنون یو ډېر شکرګزار یو ډېر خوند یې وکړ دا زموږ د علاقې ډېر مضبوط روایت او وخت په وخت باندې په موقع باندې په خبره کې به خامخا مشاعرې به کېدې او ریګولر تسلسل سره به کېدې اوس وخت بدلېدو سره د دې ډېر کمی راغلی دی او یو قدرتي خبره ده د دې علاقې اوسېدونکي په حیثیت سره او بیا د خاندان کې څنګه زموږ نیکه تاسو دې خبره وکړه اکرم خان فاروق صاحب هغه یو پخپله شاعر و یو کتاب یې هم د ظلمونې په نوم باندې چاپ کړی دی نو موږ په خپل ماشوموالي کې دغسې محفلونو کې به شاته ناست وو دا موږ اورېدلي دي راجبري شاه خټک صاحب او حمزه بابا شو داسې نور ډېر کسان دي زما اوس هم یاد شي چې دا به راتله زموږ په حجره کې به ناست وو او د دې دا شعرونه دا خبرې موږ په ډېر وړوکوالي نه اورېدلي دي نو ډېر خوشحاله شوم چې نن په دې محفل کې موږ سره ظاهر د لندن نه هم شرکت کړی دی اباسین صاحب زموږ د دې محفل مشر قدردان دی محترم دی چې راغلی دی د هغه هم ډېر شکریه ادا کوو او انشاءالله چې د وطن سره د اقتصادي کارونو کاروباري هلې سره سره به دغسې ادبي محفلونه انشاءالله آباد ډېره زیاته مننه کوم زاهد صاحب او له هندوستانه روپۍ راوړه په کورنو روپو مې مور نه درکوي نه نو په کار ده چې پښتانه په اقتصادي توګه هم مضبوط شي را سره زمونږ یو بل ډېر تکړه او زیرک فکر اقبال خیبروال صاحب د حمزه بابا په دغه شعر ورته بلنه ورکومه چې ګوره حمزه خوله په خوله چې نشي د رقیب سره تا ته دې ښکاره چې د سړو خبرې نورې دي اقبال خیبروال صاحب ډېره مننه اباسین یوسفزی صاحب ناست دی چې زموږ ډېر پخوانی اشنا او دوست ملګری راجبري خټک او دی او خیبر صاحب دا زموږ سره راشه درشه ډېر زیات وو حمزه بابا د سره ولاړو رفیق شینواری د کابل د وخت زموږ ملګری دی زاهد شینواری یوسف شینواری دا ټول انجینیر نیاز صاحب او شاعران او ظاهر د ټولو موجودګي زموږ لپاره خوشحاله خبره وه موږ خپل ګپ شپ له راځو سیاست باندې نورې قومي خبرې وشوې او په دې کې دا د هم چا پېش مشاعره یو ناڅاپي مشاعره به وکړو د ناڅاپي مشاعره شروع شوه نو زه هم پکې خپل یو ارشاد عرض کوم ارشاد مطلب داسې رنګینه غونډې ولګه ارشاد خوند وکړي ځوانه مطلق ښکارېږي شی لکه د لوبو لوبوي ماتې واړه شی لکه د لوبو لوبوي ماتې واړه کا او مسته کبرجنه داسې لوبې مې په زړه ډېر ښه اقبال خیبروال صاحب ډېر زمونږ د طبیعت مطلب دی زه بیا یې ویم مطلب دی وایم چې تاسو شی لکه د لوبو لوبوي ماتې واړه کا او مسته کبرجنه داسې لوبې مې په زړه تانه چې مایوس شم رانه وتښتي خوبونه تانه چې مایوس شم رانه وتښتي خوبونه او بیا مې ترلاسه کړي ستا یادونه مې ویده کړه بل شعر دی وي د زړه ټوټه د مور او پلار د وروڼو خویندو وي د زړه ټوټه د مور او پلار د وروڼو خویندو او څومره یې بې قدره کړي جاهل یې چې واده کړه وي د زړه ټوټه د مور او پلار د وروڼو خویندو او څومره یې بې قدره کړي جاهل ډېر ښه اقبال صاحب ډېر ښه عکاسي ده زموږ د ټولنې شعر دی ته لاړې که روح مې د بدن نه پرواز وکړو ته لاړې که روح مې د بدن نه پرواز وکړو او لږه خو راوګرځه خراب زړګی مې ښه بل شعر دی
ستا استعداد را نشي په کار چې د وګړو ستا استعداد را نشي په کار چې د وګړو روس وینو خوړلی یو دیوان شوی څوک دې څه کا روس وینو خوړلی یو دیوان شوی څوک دې څه کا یو وای دا شعر دی وای ستا استعداد را نشي په کار چې د وګړو روس وینو خوړلی یو دیوان شوی څوک دې څه کا او جوړ مې د خورو ورو فکرونو نه غزل شي جوړ مې د خورو ورو فکرونو نه غزل شي او یو نظر د مهر چې غزال سترګې وکړه او مقطع ارشاد تا لکه قربان کو د وفا په امید عمر تا لکه قربان کو د وفا په امید عمر او داسې خبروال لیونی هم په ځان خبروال صاحب ډېر زړه پورې ډېره د حمزه بابا یو بل ډېر کلک مین زمونږ استاد او د انګریزۍ ورځپاڼې ډان کې کلچر بیټ کې کار کوي او ډېر ښه لیکل کوي د پښتنو یو سافټ ایمیج دنیا ته رسوي د حمزه بابا په دغه شعرونو به ورته بلنه ورکومه چې مشاتې هلک کاکل کړې زلفې ستا چې ښایسته یې نن په مل کړې زلفې ستا او عفوه بویه پریشان د اشتیاقم ما د بل په تیر کې ښکل کړې زلفې ستا شیر عالم شینواري صاحب ته بلنه ورکوم ډېره مننه د ناڅاپي مشاعره کې او دلته په دې حجره کې په دې محفل کې زموږ ټولو راغونډېدل زما په خیال باندې زموږ ډېره خوشقسمتي ده او په تیره د رفیق ډېره مننه کوم چې موږ ته دعوت راکړی په دې حجره کې موږ شریک یو او موږ خپل خیالات شریکول لګیو د ناڅاپي دغه مشاعرې په دې لړۍ کې به زه د حمزه بابا شعر کوم د زړې نورو پر وشو راته دا ووایي د نور زیړو پر وشو راته دا ووایي په سحر کې ویښېدونکو لزر ډېر دي او که ماړه دي د دیدن هم پکې شمار کړم ښکل یې بیا هم ستا د وصل نهر ډېر دي دغه شعرونه مې تاسو سره ډېره مننه چې دې راغلي زموږ سره خپل خیالات شریکوي خوشحاله اوسئ ډېره مننه کومه مخکې د دې نه د صدارت چوکۍ چې د چا په اوږو ده چې موږ لاړ شو د هغو په لور باندې زه به هم د صدر صاحب په اجازت خپل یو څو شعرونه شریک کړم او کوشش کوم چې دې ته د غاړې ښکلا وموبخمه یعنې زمزمه یې کړم په دې محفل کې زمزمه ونه شوه دا د اقبال صاحب ته او زمونږ ظاهر صاحب ته ډالۍ وي جانانا تا چې داسې د انکار لمن نیوا ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا زخا پدی شکی وم چې د بل غیږی تا درومي زخا پدی شکی وم چې د بل غیږی تا درومي ما بیا هم د یقینو د اعتبار لمن نیوا ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا زما د کور کندر خوبنو خامخا کېده زما د کور کندر خوبنو خامخا کېده بس ټیک ده مړه خیر دی ما د یار لمن نیوا ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا نجیبا ستا لمن خود کعبې د غلاف تارو نجیبا ستا لمن خود کعبې د غلاف تارو برباد شوم چې ما د حکمت یار لمن نیوا ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا
افغانا ستا وطن یې په بارودو لیواهم افغانا ستا وطن یې په بارودو لیواهم تا بیا هم د ګودر او د چنار لمن نیوا ما خود با د وختونو د خمار لمن نیوا جانانا تا چې داسې د انکار لمن نیوا ما خود با د وختونو د خمار لمن نیوا ډیره زیاته مننه کومه انجینیر صاحب خو چونکې معذرت وکړو آف د ریکارډ کې تاسو څه هم ویل غواړئ انجینیر صاحب تاسو ویل بس هغه یوسف صاحب یې وویل بس نه زه څه یم مقصد دا دی چې مخکې به یوسف حاجي صاحب تاسو خپله رایه څرګنده زه خو صرف رفیق صاحب شکریا ادا کوم او لکه څنګه به چې وي د عباسین صاحب یو عاشقم یم خیر دی په ښه سنس کې والی قدردان یم نور داسې جي مي او جي رټي او دغ کې نه یم ښه صحیح پښتون یم خو ښه خلک مې خوښ دي او الحمدلله چې دی په هغو خلکو کې راځي چې ښه هم دی او ښایسته هم دی او زموږ د وطن او زموږ د کلچر د مخکې په تلو کې دوی نن سبا ډېر غټ لاس دی الله داسې قدرمنه او درانه خلک زموږ په نسل کې هم او راتلونکي وختونو کې هم بار بار پیدا کا چې د پښتو دا ژبه د شمع غوندې د نور غوندې روښانه ډېره مننه ډېره زیاته مننه کوم حاجي صاحب او رښتیا خبره خدا ده اوس چې د کومې هستۍ په اړه باندې زه خبره کوم او د هغو په لور وځو څنګه چې حاجي صاحب ووایي که چېرته پوښتنه وشي په دغه ننني عصر کې چې پښتو څه ده پښتون کلتور څه دی پښتنه جغرافیه څه ده بیا پښتونوالی څه ته وایي او پښتانه چې کوم د زرګاو کلونو وروستو تاریخ لري هغه څه دی نو د دې ټولو خبرو جواب چې چېرته کې ختمیږي او په چا چې زموږ تسلي کېږي نو هغه پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب دی چې دا هغه شخصیت دی چې په دیو باندې د هرې زاویې نه زموږ دغه تنده ماتېږي چې د پښتنو دفاع که د میډیا د لارې ده دا که د تعلیم د لارې ده دا که د قلم د لارې ده او دا بیا چې د کمې زاویې نه هم د کوجره جومات دی نو عباسین صاحب زموږ ډېره واضحه ډېره کلکه او ډېره ښایسته دفاع کوي په خفګان کې لا حسن یو په زر شي څومره خوند کوي چې ښکلي مرور شي او ته چې راشي زما داسې کیفیت شي د شکۍ روجې په ورځې چې اختر شي او هغه ځای هغه منظر به د لیدو وي عباسین چې ور داخل په سمندر شي زمونږ ډېر محترم صدر صاحب پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب ته بلنه ورکوم چې هغو را سره خپل کلمات او شعرونه را شریک ډېره مننه افسر افغان صاحب لا په سیر کې مې کوڼۍ نه ده ریشلې عباسینه مزل پاتې یو په لس دی کارونه ډېر دي الله دې وکړي چې موږ ټول په خپل ځای د خپل قام او وطن په کار راشو د ټول ناول خو د رفیق شینواري صاحب ډېره مننه چې هغه دا دومره ښایسته خلک راټول کړه ظاهر شینواری مو ډېره متپس ولیدو واورېدو زاهد خان شینواری د کاروبار نه راوشو کولی شو دلته راوستی شو اقبال خبروان مو د دې مو د یار ډېره متپس محفل ته راغی شیرعالم شینواري صاحب هم کرونا لږ لرې ایستلی و نو مطلب چې د یوسفي سره نږدې راغی انجینیر نیاز صاحب ستاسو ډېره مننه کوم یوسف خان صاحب ستاسو ډېره مننه ستاسو د مینې هم ډېره مننه اظهار هم وکړو او د دې اظهار نه پس پته نشته چې سانجام ته به رسېږي او سر افغان صاحب دومره ښایسته شعرونه ملګرو واورول چې د هغې نه پس به زه درته خپل سماعت ګوډ شعرونه ووایم ارشاد ارشاد ښه جي اصل کې ظاهر صاحب پکې دا وکړو چې بیخي نه وي که نه به د دوه واړه غزلونه ووایم نه وي دنیا ته اوس په زړه باندې زنګ شوی یم نو خیم دنیا ته اوس په زړه باندې زنګ شوی یم نو خیم جانانه ستا په رنګ کې چې رنګ شوی او د فقر خزانه لرم مرض د هرس ختم د فقر خزانه لرم مرض د هرس ختم چې کله ستا په در کې ملنګ شوی یم نو خیر
او اوس ما ته کونډه مور دعا کوي نصیحت نه کړي اوس ما ته کونډه مور دعا کوي نصیحت نه کړي د پلار په شان په قد باندې دنګ شوی یم نو خیر اوس امن دی اوس امن دی اوس امن دی اوس امن ډېره ښه مصره ده سرجي اوس امن دی اوس امن دی اوس امن دی اوس امن د ځان سره چې کله په جنګ شوی یم ډېر ښه شعر دی سرجي مننه جي او د ځینو اشنایانو نه چې لرې شم خراب شم د ځینو اشنایانو نه چې لرې شم خراب شم له ځینو اشنایانو په څنګ شوی یم نو خیر او هندو نه یم خو ځان ستی کول مې اوس خوښېږي هندو نه یم خو ځان ستی کول مې اوس خوښېږي چې ستا د مخ په شمه پتنګ شوی یم نو خیر او فراخه دریابي خلکو ته زه هم اباسین یم فراخه دریابي خلکو ته زه هم اباسین یم تنګ زړو ته په زړه باندې تنګ شوی یم قدمونو ډېره زیاته مننه کوم او رښتیا خبره ده چې دې ناڅاپي پکې نور هم خوند را پیدا کړو ما ته په خپله هم ډېر زیات خوند واغست ځکه چې دلته چې کوم مشرانو نو په یو نه یو حوالې سره څوک په ادب مین و څوک په بزنس باندې پوه و نو موږ ته هم ډېره زده کړه وکړه د اباسین صاحب په دغه شعر باندې به دغه ناڅاپي پای ته رسومه چې رښتیا مې په خوله راشي مخکې دار وګورمه ما چپ کوي ګنې ځان له بسه کار وګورمه خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی الله